سره به د کرومیټ ډبرو غیر فني استخراج بند شي. د لوګر د قانون ریاست ودانۍ چې د شاوخوا 12 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده پرانستل شوه. په لوګر کې د مهال د کرومیټ ډبرو کانونه د خلکو لخوا په غیر فني ډول ایستل او قاچاق کېږي. دا مطلب د قانون وزیر پرون د لوګر د قانون ریاست د ودانۍ د ګټې اخیستنې پر مهال څرګند کړ. د لوګر د والي ویان دین محمد وویل دغه ودانۍ چې شاوخوا 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی پرون د قانون وزیر د لوګر والي محمد اقبال عزیزي او یو شمېر ولایتي چارواکي لخوا پرانستل شوه. د هغه په وینا دغه ودانۍ په 2 پوړونو کې په 2000 متره مربع ځای کې په تیرو 6 میاشتو کې د قانون وزارت د پراختیايي بودیجې په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه په جوړه شوې ودانۍ کې 22 اداري خونې او نور اړین ملحقات شامل دي چې د دغه ریاست ډېری چارې به ورسره ښې شي. د ودانۍ د پرانستې په مراسمو کې د لوګر والي محمد اقبال عزیزي وویل چې دا مهال په لوګر کې 90 سلنه دولتي ادارې خپل ودانۍ لري او لږ شمېر په کرایي ځایونو کې خپل فعالیتونه کوي. نوموړي له قانون وزیر څخه وغوښتل چې د مس عینک پروژې ترڅنګ په لوګر کې نورو کارونو ته هم پاملرنه ډېره کړي. د قانون وزیر هم په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په دغه ولایت کې د نورو کارونو په ایستلو کې به هم ژر لاس پورې. په لوګر کې د کرومیټ ډبرو یو شمېر کانونه هم شته چې خلک د مهال په غیر فني ډول راباسي او قاچاق کوي. نوموړي زیاته کړه ډېر ژر به په دغه ولایت کې خپلو کارونو ته د کارونو د ایستلو سروې او څار په موخه نوې او عصري وسایل ورکړي. چې د ویسا ورځپاڼې له سټوکو څخه واقعا په لوګر کې چې کوم کارونه دي باید ډېر جدي پاملرنه وشي ترڅو په سمه توګه وایستل شي او کومه ګټه چې کوي هغه په سمه توګه د حکومت لاس ته ورشي او په سمه توګه ولګول شي. سرنوي ویسا لیکلي دي چې ځینې هیوادونه له رسنیو سره دوه ګونی چلن کوي. نه یاد رسنیو د ملاتړ اداره پر نړیوالې ټولنې او افغان دولت غږ کوي چې له رسنیو سره له دوه ګونی چلن لاس واخلي. په داسې حال کې چې د بیان ازادي د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د تیر 11 کلونو تر ټولو ستر محصول ګڼل کېږي. د 2014 کال چې پاتې په 4 مخکې ده د 2014 کال رانږدې کېدو سره پر وړاندې د ننګونو احتمال ورځ تر بلې ډېرې کې پر افغان حکومت نیوکې کېږي چې د بیان د ازادۍ پر وړاندې خنډ جوړوي. خو په کابل کې پر 2 تلویزیونونو د امریکا د سفارت لخوا د ویزې وروسته بندیز په تړاو د واشنګټن پر تعهداتو هم شکونه ډېر کړي دي. وبخښئ. په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې رئیس صدیق الله توحیدي وایي د رسنیو سره توپیر چلن په هیواد کې د ژورنالستانو پر روحیه منفي اغیزه کوي او افغان حکومت نړیواله ټولنې نیوکې کوي. چې دا هم د ویسا ورځپاڼې له مهمو سرټکو څخه ویسا ورځپاڼې لیکلي چې د افغان جګړې د پالیسۍ پر سر د سپینې ماڼۍ او پینټاګون ترمنځ بې باوري پیدا شوې ده.
د ولسمشر اوباما د دویمې دورې په لومړي کال کې د سپینې ماڼۍ او پینټاګون ترمنځ د افغان جګړې د پالیسۍ پر سر ناباوري رامنځته شوې ده. په داسې حال کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال میکرسټل په خپل نوي کتاب کې چې دا مطلب مې البته مخکې هم داسته درنو لیدونکو ولست ویسا لیکلي چې د هیواد په راتلونکي کې د مدني ټولنې رول موږ په 21مه پیړۍ کې ژوند کوو. دغه خبره ځکه یادوم چې هره پیړۍ او یا په ټوله کې د زمانې هر پړاو یو ډول ځانګړتیاوې او خصوصیتونه لري. 21مه پیړۍ له 20مې او 19مې پیړۍ هغه سره یو ډېر ښکاره توپیرونه لري او 19مه پیړۍ د صنعتي انقلاب پیړۍ وه. 20مه پیړۍ د پرمختګونو په بهیر کې بدرګه شوه. 21مه پیړۍ د ټکنالوژۍ د پرمختګ د اړیکو د عامېدو او د واټونو د کمېدو پیړۍ ده. ځکه خو د ژوندانه ډېر اړخونه ورسره بدل شوي دي. غواړم خبره لږ نور هم روښانه کړم. د اوسنۍ پیړۍ چې موږ پکې اوسېږو اړتیاوې او غوښتنې له تېرو پیړیو سره ډېر توپیرونه لري. د دغې پیړۍ یوه ځانګړې ځانګړتیا دا ده چې هیڅ ولس او هیواد له بشري ټولنې او نورو هیوادونو څخه ګوښه او منځوی نشي اوسېدی. پر یو لوی کلي د نړۍ د بدلېدو معنا همدا ده چې ولسونه له یو بل سره په اړیکو اړ دي او ټکنالوژي نړۍ سره نښله ولیدم چې د ویسا ورځپاڼې له مهمو څټکو څخه درنو لیدونکو چې تاسو ته مې ولوست وبخئ. محور ورځپاڼه راخلو. محور ورځپاڼې په خپل لومړني څټکي کې لیکلي چې د نورستانیانو د وژنې نوی فرمان. د نورستان خلک وایي د دولت له نه توجه له امله مجبور شوي په خپلو کورونو کې طالبانو ته پناه ورکړي. دوی وایي که یې مخالفت وکړي وژل کېږي. د وایګل یو شمېر اوسېدونکو له محور ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په تېره یوه میاشت کې د طالبانو په تکتیکي بریدونو کې د وایګل د 4 دولتي کارکوونکو کورونه سوځول شوي دي او یو شمېر کورنۍ کډه کولو ته اړ شوي دي. دوی وایي طالبانو د خپلې ژمنې